بله مسله به ذکر کو. اوس بلې مسلې له به راشو. چاله به ورکوې دا زکات، زکات الفطر. زکات چې ورته موږ وایو دې ته زکات الفطر وایي په عربۍ کې، ځکه کله نه کله ورته زه زکات دا ټکی وایم. چاله به ورکوې دا فطرانه. نو بعض علما دا وایي وایي هغه اته قسمه خلک چې دي، اته اصناف د زکات دپاره چې دي، هغه کال کې چې کوم زکات لازم دی هغوی له ورکوې، دا به هم هغوی له ورکوې. خو تحقیقي قول دا دی والله اعلم، دا د امام مالک رحم الله مذهب دی، د امام احمد یو روایت دی، او شیخ الاسلام ابن تیمیه، شیخ ابن باز او نور ډیر محققین علماو دې قول له ترجیح ورکړې ده چې دا به صرف فقیرانو او مسکینانو له ورکوې. بس دا به صرف چا له ورکوې؟ فقیرانو او مسکینانو له. په هغې موږ یو دلیل بیان کړو لږ ساعت مخکې. هغه دلیل څه موږ چې بیان کړو؟ د حدیث د امام ابو داود موږ ذکر کړو که چې د صدقه فطر طعمة للمساکین، د مسکینانو څه دی؟ خوراک دی. نو دې حدیث نه دا واضح شوه چې دا به صرف چا له ورکوې؟ مسکین او فقیر له. نو بله فایده ته ذکر کوم. پښتانه او زموږ خلک فقیر او مسکین چا ته وایي؟ چې لاس یې نیولی روډونو کې سوال کوي. نه، چا حالات کمزوري ته ته پته وي، خپل کور یې مشتي خو حالات یې کمزوري دي، په مسلو مسایلو کې ډوب دی، هغه له هم فطرانه ورکولی شي. دلته دا خبره یاده ساتئ چې غوره دا دی چې انسان دا فطرانه په خپله ورکړي. یو خو دې سره زړه نرمېږي. ولې زړه نرمېږي؟ عاجزي پکې راشي. بارک الله فیک. بل غریبانان به ویني نو د هغوی د حال نه به عبرت اخلي او زړه به یې نرمېږي، او غریب زړه به خوشحالېږي. نو غوره دا دی چې سړی په خپله وباسي. که په خپله نشي نو یو کس وکیل کولی هم شي چې هغه بل چا له ورکړي. دا فایده م یاده ساتئ چې یو صاع ډېرو کسانو له هم ورکولی شي او ډېرې ساګانې یو کس له هم ورکولی شي. دا بله فایده یاده کړئ. یو سړی دی صرف خپله فطرانه راغستې ده او دوو غریبانو له یې ورکړه، صحیح دی. یو سړی دی خپله فطرانه د خپلې ښځې او د دوو بچو هغې راغستې ده او یو غریب له یې ورکړه، هم صحیح ده. اخرنۍ مسله هغه دا ده چې په کوم ځای کې به یې ورکوې، په کوم ځای کې. نو غوره خو دا ده چې په هغه ځای کې به یې ورکوې په کوم ځای کې چې ته اوسېږي، همدغه ځای غریبانو له به یې ورکوې. دا غوره ده. او که څوک دې ته وګوري چې یاره حاجت په پلاني ملک کې یا پلاني ځای کې ډېر دی، یا په کوم ځای کې چې دی اوسېږي هلته ورته غریبانان نه دي معلوم یا نشتي غریبانان، او د ده په ملک کې یا یو ځای ورته معلوم دی چې هلته ډېر زیات دي غریبانان او ډېر محتاج دي، نو بیا هېڅ خبره نه ده. مسافر بیا که خپل ملک ته لیږي او که بل ملک ته لیږي هم څه حرج پکې نشته چې کله پکې مصلحت وي. د یو څو مسلې وي د زکات الفطر. ما خو کوشش دا وکړو چې حتی الوسع هره مسله واضحه کړو. که بیا هم چاته څه اشکال و نو تپوس بیا زموږ نه په هره طریقه کې هغه سوال رالیږلی شي. خو زه یم چې سوال ته پکې څه پاتې شوي نه انشاءالله. خبره ټوله واضحه شوه.